الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ګرانو عزتمندو مسلمانانو، الله جل جلاله دی وکړي چې د رمضان المبارک دا بهترینه د خوشحالیو نه د خیر او برکت نه ډکه میاشت په خیر عافیت خوشحالۍ در باندې تیره شوې وي. ګرانو عزتمندو، د رمضان المبارک په تیریدو سره موږ او تاسې د الله جل جلاله له طرفه یوه لویه خوشحالي چې الله جل جلاله دې امت ته ورکړې د هغه لمانځو چې په هغې خوشحالۍ کې تر ټولو نه اول د اختر لمانځه کول دي. ګرانو عزتمندو، باید مسلمانان وروڼه د اختر د لمانځه طریقه زده کړي او په هغه طریقه باندې دا مونځ وکړي چې په کومه طریقه باندې زموږ او ستاسې مبارک دین موږ او تاسې ته د هغې ښودنه کړې. زموږ او ستاسې آقا امام الانبیا شفیع المذنبین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه موږ او تاسو ته یادونه کړې. نو ګرانو عزتمندو، کله چې تاسې عیدګاه ته ځئ یا مسجد ته ځئ د مانځه د ادا کولو لپاره، نو د اختر لمونځ په هغه چا باندې واجب دی په چا باندې چې د جمعې لمونځ واجب دی. د اختر لمونځ موږ او تاسې څنګه ادا کړو، د اختر د مانځه نیت موږ او تاسې څنګه وتړو، باید هر یو مسلمان له دې خبر وي. سره له دې نه چې په هر مسجد او هر عیدګاه کې مولوي صاحبان، زموږ او ستاسې امامان، محترمین علما، شیوخ موږ او تاسو ته د اختر د لمانځه طریقه راښیي. خو دا مو ښه وګڼله چې د خپلو هیوادوالو سره زموږ او ستاسې د ملي راډیو تلویزیون له لارې هم د لمانځه د ښودنې طریقه شریکه کړو. ګرانو عزتمندو، کله چې موږ او تاسې عیدګاه یا مسجد ته لاړ شو، اول خو په ډیر ادب او احترام سره د خدای جل جلاله د مبارکو آیاتونو تشریح چې علما یې کوي هغه واورو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو هغه مبارکو ملغلرو چې کومه یو وینا کیږي موږ او تاسو ته هغه په ښه توګه باندې واورو، یو څه زده کړو او دا خوشحالي موږ او تاسې د الله جل جلاله له طرفه وګڼو. کله چې موږ او تاسې د اختر مانځه ته لاړ شو، نو موږ او تاسې چې هلته کوم د الهي احکام واورو یا احادیث نبوي واورو، د هغې نه وروسته چې کله موږ او تاسې ته مانځه ته پورته کیږو، د هغې نه وروسته چې کله موږ او تاسې لمانځه ته پورته کیږو، نو د هر څه نه وړاندې د اختر د لمانځه نیت وکړو چې د اختر د لمانځه نیت په دې طریقې دی. نیت مې وکړه زړه د خلاصه 2 رکعاته د واړه اختر واجب لمونځ کوم، سره د ټولو تکبیرونو، سره د 6 واړه تکبیرونو. اقتدا مې وکړه په دې حاضر امام پسې، خاصه خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر. کله چې موږ او تاسې دا نیت وکړ، یو ځل بیا یې تکراروم، نیت مې وکړ زړه د خلاصه 2 رکعاته واجب د واړه اختر لمونځ کوم، سره د ټولو تکبیرونو یا سره د 6 تکبیرونو. اقتدا مې وکړه په دې حاضر امام پسې، خاصه خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر. نو کله چې ګرانو عزتمندو موږ او تاسې نیت وکړو د نورو منځونو په څیر، موږ او تاسې د امام پسې سبحانه تر ولا اله غیرک وایو. کله چې امام سبحانه تر ولا اله غیرک ووایي، نو په دغه ځای کې 3 تکبیرونه زوائد دي چې امام غوږونو ته لاسونه پورته کوي، مخکې لاسونه تړلي وي. نو کله چې امام وایي الله اکبر، موږ او تاسې به هم ورسره ووایو الله اکبر. خپل لاسونه به د تکبیر نه وروسته ځوړند کو، بیا به 2یم ځل امام وایي الله اکبر، موږ او تاسې به هم ورسره ووایو الله اکبر. بیا به په 3یم ځل باندې امام وایي الله اکبر، موږ او تاسې به هم ووایو الله اکبر. د 3 تکبیرونو وروسته به موږ او تاسې خپل لاسونه وتړو. کله چې موږ او تاسې خپل لاسونه وتړل، چوپ به ودرېږو او امام به قرأت شروع کړي، سورة فاتحه، ورسره به یو بل صورت وایي او امام به رکوع ته لاړ شي. کله چې امام رکوع ته لاړ، نو هغې نه وروسته به قومه وکړي، د هغې نه وروسته به سجدې ته لاړ شي، 2 سجدې به وکړي. نو کله چې امام 2یم رکعت ته راپورته شه، نو اول امام سورة فاتحه او ورسره یو صورت وایي. کله موږ او تاسې به په دغه حالات کې چوپ ولاړ یو، یعنې موږ او تاسې به د امام پسې قرأت نه کوو، نه به څه وایو، غلي به ولاړ یو.
خو کله چې امام سورت فاتحه او ورسره یو سورت وویلې نو بیا امام 3 تکبیرات د زواید وایي چې د اختر تکبیرونه دي چې موږ او تاسې په نیت کې هم یادونه کړې ده چې دغه تکبیرونه واجب دي. کله چا پاتې شي په هیر سره د امام نه پاتې شو نو بیا سجده سهو ور باندې لازمیږي. نو بیا د سورت فاتحه او همدارنګه ورسره سورت نه وروسته امام وایي الله اکبر. نو کله چې امام غوږونو ته لاسونه اوچت کړي بیرته یې ځوړندوي، موږ او تاسې به هم دا خپل لاسونه تر غوږو پورته کړو او بیرته به یې ځوړند کړو. بیا امام وایي الله اکبر، بیا لاسونه ځوړندوي. بیا دریم ځل امام وایي الله اکبر، بیا امام لاسونه ځوړندوي. نو چې کله 3 تکبیره پوره شي په 4م تکبیر کې امام د لاسونو تړلو سره الله اکبر بل تکبیر وایي چې په هغې تکبیر کې بیا رکوع ته ځي. نو کله چې امام رکوع ته لاړ، رکوع ادا شوه، د هغې نه وروسته قومه، سجده، جلسه، بله سجده او بیا اخري ناسته ده. نو کله چې امام 2 رکعته منځ پوره کړي د هغې نه وروسته به موږ او تاسې په خپل ځای په آرام سره کینو. امام پورته کیږي منبر ته، په منبر باندې خطبه وایي چې 2 خطبې دي. یوه خطبه چې کله ووایي بیا کینی، د هغې نه وروسته بیا بله خطبه وایي چې په دې کې د اختر د ورځې مبارک احکام ذکر کیږي. او الحمدلله چې موږ او تاسې ته هم الله جل جلاله داسې زعامت را نصیب کړی دی چې هغه د قرآن او حدیث مفسر، د احادیثو تشریح کوونکی، یعنی د الله جل جلاله په دین باندې الله جل جلاله علم ورته نصیب کړی. د هغه له طرفه یعنی زمونږ او ستاسې د امیر المؤمنین شیخ صاحب هبت الله حفظه الله ورعا له طرفه موږ او تاسې ته ټول اسلامي امت ته اختریز پیغام راغلی دی چې انشاء الله هغه به د منبر له لارې د ټولو مسلمانانو سره شریکیږي. الله جل جلاله دې دا اختر موږ او تاسې ته د خوشحالۍ او سوکالۍ، د مینې او محبت او ورورولۍ، زمونږ او ستاسې په وطن کې چې کوم اسلامي نظام راغلی د هغه د قیام او د دوام لپاره او همدارنګه د خوشحالیو نه ډک اختر وګرځي. ټولو مسلمانانو ورونو ته د دغه کوشني اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله مو عزتمن خوشحاله لره. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ او ستاسې د امیر المؤمنین نه زمونږ او ستاسې تر یو ادنا کارمند بلکې د دې وطن هر یو وګړی دا اختر په خوشحالۍ او په سوکالۍ ولمانځي. الله تعالی دې دا د ټول امت د ازادۍ پیلامه وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.